بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. په پریزیډیم کې ناستو محترمو شاعرانو، د سکول مشرانو، سکول او کالج مشرانو او پښتنو بچو، السلام علیکم. خبرې دوه درې دي. یو خو ډېر زیات په معذرت سره دا خبره کوم، دانش صاحب ځوان دی، زلمی دی. موږ اوس په سوات کې په یو پروګرام کې یو ځای وو، دی لږ وروستی شو، موږ ترې مخکې رالو. سهار د کوره راوتي یو، دا مو دغه دویم پروګرام دی. نو که لږ د وخته لاړ شو کور ته، چېرته داسې چل را باندې شوی دی چې خپل بچي هم دغه محمد ګل منصور صاحب خبره خپل بچي هم سم نه پېژني. نو دغه کله راته ماما وایي او کله راته کاکا وایي. نو دغه خبره زه ډېر زیاته په معذرت سره چې مونږ به ځو، او زه د دې ځای کې دا صدارت اسان هم دی او دا شاعران تاسو به واورئ هم، اورېدلي هم دي. نو زه بخښنه غواړم، د خپله دغه د صدارت چوکۍ به لکه چې هغوی دلته موجود وو، باچازاده حیران صاحب، نو د هغې شاید چې هغه مشر میلمه، خصوصي میلمه، د میلمه په چوکۍ ناست دي، نو زما حق نه جوړېدو چې زه د صدارت وکړم. خو زه د دې سکول د انتظامیې د خپلو شاعرانو ملګرو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. نو د دې نه پس به باچازاده حیران صاحب د دې تقریب صدارت کوي. یو خبره بله کول غواړم، زمونږ د رور نوم یې ماله نه راځي، د قرطبه ماډل سکول او کالج خبره یې وکړه. زه دوی ته مبارکي ورکوم، د دوی په معیار باندې، د دوی په کمیټمنټ باندې، او د دوی د دې قام او ولس سره په مینه باندې زه دوی له مبارکي ورکوم چې د دې کالج نه ډاکټران او انجینران هم وځي او روان دي. خو یوه خبره دوه سره لږ زیاتول غواړم. زما وروره، مونږ ته یقینا چې د ډاکټرانو انجینرانو هم ضرورت دی، خو مونږ ته د مسلمانانو پښتنو بچو ضرورت دی چې زما بچی د حجرې د رسم و رواج سره وابسته پاتې شي او زما بچی د جومات نه هم کټ نشي. نو شاید زما دا ایمان دی او دا زما عقیده ده او دا زما یقین دی چې قرطبه ماډل سکول او کالج به زما د بچي د پښتون بچي په حیثیت سره او د مسلمان بچي په حیثیت سره تربیت کوي. او مونږ د نن ضرورت دا دی، دا مونږ چې دومره وهلو خوړه د یو طرف نه او د بل طرف نه، زما بچی د دې نیټ د لاسه، د دې موبایل د لاسه، د دې مغربي او څه مشرقي الغار په وجه باندې د حجرې نه او د جومات نه ډېر لرې پاتې شو، او بیا هغې خپل خیالونه او خپلې خبرې راوړې او مونږ ته دلته. نو زما بچی د ډاکټر یي، زما بچی د انجینیر یي، خو داسې تربیت دی شوی چې د پښتون او مسلمان ډاکټر او انجینیر یي، دی چېرته د پیسو ګټلو مشین ډاکټر او انجینیر نه یي. او دا زما یقین دی چې داسې به کېږي هم د دې ادارې د سوري لاندې. او دا نننی تقریب چې دی، یقینا د قرطبه ماډل سکول او کالج مشران چې دي، نو ماته داسې ښکاري چې هغوی کمیټډ دي چې خپل بچی د پښتنو مشاهیرو سره اشنا کړي. دلته ډېر لوی لوی شاعران موجود دي، دلته ډېر لوی لوی اتلان موجود دي، دلته ډېر لوی لوی نیشنلیسټ موجود دي. نو دغه خلک به تاسو وپېژنئ، تاسو به ووینئ، د دوی کتابونه وګورئ، د دوی خبرې واورئ. او زما په خیال سره قرطبه ماډل سکول او کالج زه له مبارکي ورکوم چې دا نننی تقریب یې را جوړ کړی دی. ډېره زیاته مننه. زه دوه څلور شعرونه ستاسو سره باچاودین لاله